گرانو عزتمند و مسلمانانو ورونو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه یو څو آیاتونه ستاسو مخته تلاوت شوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد کې روایت د حضرت عائشہ رضی الله عنها نقل کړي دي. ستاسو مخته ذکر شوی. عزیزانو، د دین خبرې ډېرې اسانه دي، اورېدل هم اسان دي، فهمول هم اسان دي. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله عز وجل فرمایي موږ د خپل آسماني کتاب قرآن اسانه کړی دی د پند دپاره، د نصیحت دپاره. آیا په تاسو کې یو پند حاصلونکی شته؟ امام شافعي رحمه الله فرمایي که چیرې دا دېرش سپارې قرآن الله عز وجل بالفرض نه وای نازل کړی، صرف یو سورة العصر نازل شوی وای، والعصر ان الانسان لفی خسر، صرف یو سورة العصر نازل شوی، لکفت الناس جميعا، د ټولو انسانانو د هدایت لپاره دا یو سورت کافي. ان الانسان لفی خسر، الله وایي ټول انسانان په خساره دي، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې په ایمان مشرف شوي دي، د کفر توقع د غاړې ایستلې دي، د ایمان رڼا ته داخل شوي دي. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ایمان رڼا ده، چا چې کلمه د لا اله الا الله ویل هغه رڼا ته راغی. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. مجاهدین جهاد کوي، تبلیغی حضرات بیا د ابدي دوزخ څخه خلاص. تبلیغیان وایي موږ بل کار نه دی کړی، سیده کمزوري ده، لیکن موږ ګرځو چې دا کافران په اسلام مشرف پتلون یې اغوستی دي، سیده ډېره خري د اندونیزیا او مالیزیا اسلام دی، پروا نه کوي. د اندونیزیا مساجد داسې لیدلي دي، یو تلویزیون پر دې خوا بسته دی، یو تلویزیون پر دې خوا بسته دی، په ژوندۍ بڼه تلویزیون شروع دی، امام غره خیل پتلون پینشنټ اغوستی، پایچې تر بجلو پوښت لږ سر الله اکبر په کلمه وایي. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو دلو الجنت ته بځي. د اعمالو سزا به څه کېږي، گناهو سزا به څه کېږي، دا خو منګه خبره ده. وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. الله اشکارا گناهونه پرېږدي، اشکارا گناهونه پرېږدي، شراب پشکارا چشي، غلا پشکارا کوي، چور پشکارا کوي، پټ ګناه پرېږدي، دا پټي یارانې پرېږدي، د بل د نجونو، د بل د ښځو، د بل د هلکانو سره دواړې الله وایي پرېږدي. پشکاره صوفي دننه کوفي، پشکاره صوفي وي هو ماشا، مګر چې په اعمالو یې خبره شي کرکه به دي دا څنګه کړي، ژر وګوره لنګوټه ښه. وذروا ظاهر الاسم وباطنه، الله فرمایي ښکاره ګناهونه پرېږدئ، پټ ګناهونه پرېږدئ. ان الذين يكسبون الاسم، یقینا بشک هغه کسان چې ګناهونه کوي، سيجزون بما كانوا يقترفون، ژر د چې دوی ته به سزا ورکړه چې د هغه بدو اعمالو چې دوی په دنیا کې کول. قرآن وسازي، موږ خلک چې قرآن نه وایي نو څه ترجمه څونه وسازي، نو خبره پر څه روانه. الا الذين امنوا، ټول انسانان په تاوان نقصان کې دي،
مگر هغه کسان چې کلمه یې وویل خلاص. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. نو سیده حرام موږ کمزوري، لیکن موږ دومره کړی دي چې د ابدي جهنم څخه مخلاص کړي. چې کلمه وویل که په روسیه کې اوسېږي، که په امریکا کې اوسېږي، که په لندن کې اوسېږي، که په ترکیه کې اوسېږي، جنت ته ځي. خو دا بیا ځان ته معامله ده چې دی به د خپلو بدو اعمالو سزا ویني. ابدي جهنم پر حرام شو، دا به څه خبره ده؟ صحیح ده، ما د ټول چې تلویزیون داري مخامخ په پتلون کې لمونځ وکړي او ناره د امام صاحب د مذهب وایي، زه د امام صاحب په مذهب یم. د امام صاحب په مذهب کې داسې لمونځ چې تا پتلون اغوستی، بجله کې دي پټې، ژرې دي چپه ورسته خریلي وي، لږ سر ولاړې. د امام صاحب په مذهب کې په داسې شخص پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. خو بیا مسلمان دی، ځکه چې د اسلام تعلق تر عقیدې پورې دی. یو سړی ټوله زندگی فقط لا اله الا الله محمد رسول الله، نه لمونځ کړی دی، نه زکات ورکړی دی، نه روژه نیولې دی، نه حج کړی دی، نه جهاد کړی دی، نه تبلیغ کړی دی، نه امر بالمعروف کړی دی، دخل الجنه، دام جنت ته ځي. البته کله سزا به څه. نبی کریم علیه السلام فرمای شفاعتی لاهل الكبائر من امتی، زما شفاعت به زما د امت د هغه کسانو د پاره وي چې هغوی کبیره ګناهونه کړي. عاشقان رسول نن چیرې دي؟ نبی کریم علیه السلام فرمایي زه په خپل امت کې د هغه کسانو شفاعت کوم چې په دې دنیا کې کبیره ګناهونه کول. زموږ ځوانانو ته نن شرم پکار دی، شرم. څو ورځې مخکې پر سړک روان وم، واده دی، د واده څه وروسته دا دوا یې سره پاشلې، سپین فشاري شامي که نه دا یې سره پاشي، یوې پردې پاشي، بلې پردې پاشي. یو راغی په موټر کې وموښت. نو دا حالت ما ولیدې، ډېر افسوس راته ودرېدی. ما دا د امت ځوانه طبقه ده، دا هغه طبقه ده چې دا ټول قوم و ملک و ملت و وطن پر دوی ولاړ دی. نن د دې ټول احساسات تر دغه ځایه راورسېدل چې پر سړکانو عملي وي او پر بل دوا وپاشي. د ځوان فکر خو باید د اسلام وي، د ځوان فکر باید د قرآن وي، د ځوان فکر باید د صحابه وي. هر متعلم د مکتب، هر محصل د پوهنتون یو کتاب د حکایات صحابه په نامه باید صرفون کړي. حضرت انس صاحب څوک دی؟ ابو امامه صاحب څوک دی؟ ابو هريره صاحب څوک دی؟ ابو ذر غفاری بیا څوک دی؟ عبد الله ابن عمر صاحب څوک دی؟ عبد الله ابن عباس صاحب څوک دی؟ دا څوک و داخل؟ دا څوک و؟ محمد رسول الله، نبی کریم علیہ السلام دا اللہ رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار، څوک چې دغه نبی ملګری واغه د کافرانو په مقابله کې سخت وا. موتانی سخت په پتلون کې مو د کفر غلامی شروع کړل، په وضع و قط و لباس و ژر و لاندې باندې کې مو د کفر مریتوب شروع کړل. اخوا شداء علی الکفار، شداء علی الکفار. حذیفه ابن یمان صاحب ایران ته ولاړی چې کسرا او په هغه زمانه کې د نړۍ تر ټولو سپر پاور طاقت د ایران د شاهانو وزیرانو سره پر ډوډۍ ناست دي. حذیفه ابن یمان صاحب د تکلف صحابي و، څنګه چې ډوډۍ خولې ته راپورته کړل، ګوله چې خولې ته پورته کړل ګوله شوه سول. انسان عاجز دی مخامخ. ګوله چې شوه سول، حذیفه ابن یمان صاحب هغه شوه ګوله چې پر خاورو شوه سول هغه یې راپورته کړه، پویه کړل، خاشه ماشه راغی څه طبیعه خوړل. یو بل کس مسلمان دلته په څنګل ووالي دا څه کوي؟ د خدای دا د شاهانو مجلس دی، دا د وزیرانو مجلس دی، دلته شوه سوې ګوله راپورته کول عیب دی، دا عیب دی. حذیفه ابن یمان صاحب څه ورته فرمایي؟ اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء، د دغه احمقانو په خاطر، د دغه جاهلانو په خاطر، د دې کافرانو مشرکانو په خاطر زه د خپل خور نبي سنت پرېږدم. نن هغه مصداق زموږ پر ځوانانو ثابت دی، د الله د نبي خور سنت یې پرېښی دی د احمقانو په خاطر، د جاهلانو په خاطر، د کمعقلانو په خاطر. اولئک کالانعام، الله فرمایي د نړۍ کافران حیوانان دي.
زم دا نقل چې کوو خو د انسان نقل خو وکړو راځي اولئک کالانعام الله عز وجل فرمایي کافران حیوانان دي بل هم اضل السبیل تر حیوانانم بدتر دي څنګه یو مسلمان ځوان دا ولاړی د حیوان مقالی کوي الله عز وجل حیوان ویلو بل هم اضل السبیل تر حیوانانم بدتر دي حیوان خو شغال لري کوړه شایسته شي دي ځینې لوشي مستی دي شلومبي دي کوچي دي قرت دي چې کله فلان کار برابر دی وسخر لكم ما في السماوات والارض الله عز وجل سستفار حیوانات مسخر جوړ کړی دي لیکن کافر تر حیوان ځکه بدتر دی چې کافر د الله په مقابل کې یاغي او طاغي او سرکش دی خبره بیرته مقتضی بیا یې ولقد يسرنا القرآن للذكر الله القرآن قرآن وصادي فأنا تؤفكون تچیری چپا روان یاست دا الله دا نبی سنتون مفریشی دی دا اغیار سنتون مواخیستی دی فأنا تصرفون فأنا تؤفكون چیری چپا روان یاست دا احمقان اللہ مواخیستی دا عقلمندان اللہ مفریشی دا احمقان اللہ سره اخلی دا عقلمن لال دی عقلمن سوک دی الکیس من دان نفسه عقلمن پتس کی آغا دی چی دا خپل ځان سره حساب و کتاب و کی شل کال عمر تورسی دا وزد سکوما بس پچی شخصه دا از ما چی ور سره ناس تولاره دا دی څوک دا پنځه وخت لمونځ کوي کې نه کوي آیا دا د مسچش ناخري کې نه کوي دا از ما چی ور سره صحبت و ملګرتیا دا د مور پلار فرمانبردار دي کیا دی کور ته خلک ازار کړی دي کیا دا از ما چی ور سره شناخت دا څوک دي دا شپه ورځ چې پر کرکټ تیروي دا څوک دي اوس نو بیا خو به دیږي چې ملا صاحب نظر لري کرکټ راته وغني د خدای بندگانو مقصد اصلي چې پر عرش پاک زواغه ناروا دی لوبا کېل ساتيري په خپل ذات کې شرعاً مشکل نه لري مفتی شفیع صاحب رحمه الله مستقل پر دې رساله جوړه کړې ده چې لوبي په خپل ذات کې مشکل نه لري لوب چې د ورزش لپاره وي د فزیکی حرکاتو لپاره وي هغه مشکل نه لري لیکن داسې فوټبال او والیبال داسې کرکټ چې زما استاد ژوند جزء وګرځي زما استاد مقصد اصلي وګرځي داسې لوبې به شرعاً حراميږي چې جمعات پر قضا روزه پر پړلې جمعز پر قضا عورت ښکاره ستر عورت فرض دی لیکن په فوټبال کې چې کوم ځوانانو څنګهونه لڅکړي دي هغه د حرام ارتکاب کوي کدا عورت په فوټبال کې چا لڅکړي کدا عورت په والیبال کې چا لڅکړي کدا په کرکټ کې چا لڅکړي دا د کرکټ لوبه حرام ده ورته کتل حرام دي څنګه چې ستر عورت حرام دي د یو چا ښکارا ستر ته کتل هم حرام دي پاکستان کې ما ته ورکو هندستان کې ما ته ورکو ما ته خدا نه درو ما ته خدای اسلام د کفر الاسلام یعلی مسلمان نه ماتیږي اسلام نه ماتیږي دا خبره غلطه ده چې مسلمان مات تا خود احد په غزا کې معرضی شکست راځي د احد په غزا کې اویا کس صحابه په شهادت ورسېدل اویا کس زخمیان او ټپیان شول لیکن د احد د غزا سره باید اسلام ختم شوی وای نن څوارلس سوه کاله بعد اسلام د موجود دی هغه د خالد بن ولید صاحب قول دی د روم پاچا هرقل په پیغام ولېږي چې واوره بدمعشي به نه کوې زه داسې انسانان لرم په خپل لښکر کې چې هغوی ته مرګ داسې خوندور دی لکه ستا عسکرو ته چې شراب خوندور دی زه داسې عسکر لرم زه داسې فوج لرم چې هغوی پر مرګ باندې داسې خوند اخلي هغوی د اسلام پر قرباني داسې خوند اخلي لکه ستا عسکر چې پر شرابو خوند اخلي موږ خو مسلمانان یو موږ خو کلمه ویلې که مرو که رغېږو که وژل کېږو خو زموږ پای اول اخر اسلام دی دغه نسل چې اوس داسې ناست دی په دغه نسل کې هغه ماډرن زندګي هغه روشن فکر زندګي چې داسې جامعه به چې یو تلویزیون به دې پر رسته اړخ وي بل به دې پر چپه اړخ وي لایق په ژوندۍ بڼه به تلویزیون چلان دی په محراب کې به داسې امام درته ولاړي چې ټیکۍ به اړولي لږ سر به یې ژر وګرېد به چپه او رسته خریلي په پتلون باندې به بجلۍ کې پوټې وي دا نسل کې امکان نشته دی ان خلصت محلست جنون دا زموږ نسل به ختم کړي دا خلا بازار دی په بازار کې ازادي ده سارا خلک ولا کوم اسلام پر اسلام بولي سارا خلک مو اسلام ته اعتبار نه ورکړي دا په بازار کې
نو دا نسل به ختمه، دا وطنونه به ختمه، دا سپین ږیري به وژنې، دا ځوانان به وژنې، دا ږرور به ختمه، بیا به ته د اندونیزیا رقم اسلام دلته راولې، د مالیزیا رقم اسلام به دلته راولې. داسې نه کېږي. اسانه خبره ده بس. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ټول انسانان په خساره کې دي مگر هغه کسان چې په ایمان مشرف وصل وعملوا الصالحات، نیک اعمال وکړ، وتواصوا بالحق، یو بل ته د حق خبرې کولې، وتواصوا بالصبر، یو بل ته د صبر خبرې کولې. نن په افغانانو کې الحمدلله اسلام موجود دی، ټول مسلمانان دي. زموږ په خارو کې یو فیصد کافر نشته، یو فیصد. دا خبره غلطه ده، یو فیصد کافر مونږ نه درو کافر. ذمه دي، سیک دي، هندو دي، فلان فلان، دا خو اهل ذمه دي، دا خو دین نه دی ځای، دا خو راغلي دي دی ځای. 100% خاوره د دې ملک اسلام دی. نو موږ مسلمانان الحمدلله وعملوا الصالحات، دا د نیک اعمال کو. سړی چې اجمیل منځ کوي، د اختر منځ کوي، 5 وخت منځ په جماعت کوي، یو زکات ورکوي، یو کلمه کوي، نو خو اسلام دی. دا سید بازي فرایض را صفات دي، نو بیا خو بنو حضرت حنظله صاحب نبی کریم علیه السلام تعرض وکړي چې یا رسول الله زه منافق شوم. خو دا څه وایي؟ صحابي د رسول الله دی نبی کریم علیه السلام ته زه منافق شوم یا رسول الله. او دا څه وایي؟ ولې یا رسول الله چې ستا په مجلس کې کښېنو یو کیفیت مو جنت را پیدا شي، دوزخ را پیدا شي، الله را پیدا شي، زړه مبارک شي. خو چې کله ولاړ شو ځمکو ته ولاړ شو، دکانو ته ولاړ شو، کښتو ته ولاړ شو، بچانو ته ولاړ شو، کوزدو ودو ته ولاړ شو، هر څه راسیر شي، هر څه راسیر شي. یا رسول الله منافق وایي چې دلته یو رقم د باندې بل رقم. نبی کریم علیه السلام وفرمایل ساعتا فساعتا ساعتا فساعتا. دې ته منافق نه وایي. دا منافق نه دی چې د جمعې په ورځ زړه باریک سي او بیا چې دکان ته ولاړ شي غیر بل حال. دا منافق نه دی. که داسې مړګر منافقین بیا دا منافق نه دی. ساعتا فساعتا. دا خو انسان دی، یو ګړی حالت یو رقم، یو ګړی باندې بیا حالت بل رقم. که چیرې ای حنظله واوره، که چیرې ستاسې حالت 40 ساعته داسې وای لکه زما په مجلس کې، نو بیا به فرشتې د اسمانو څخه راکښته کېدلی، مخامخ به ستا سره مصافحې او روغړونه کولې.